بروسلی څوک و او نړیوال شهرت یې څنګه ترلاسه کړ؟ السلام علیکم، زه یم منظور احمد پوپل. دا وخت تاسو ګورئ ورلډ هیسټري د نړۍ تاریخ. بروسلی د 1940 کال د نومبر پر 28 لی جون فان د شامار په کال د جاکسن په کوڅه کې د امریکا د سان فرانسیسکو په ایالت کې په یو چینایي روغتون کې سترګې دې دنیا ته ولغړولې چې وروسته بیا د بروسلی په نامه سره شهرت وموندی. په 1941 کې د بروسلی کورنۍ خپل اصلي ټاټوبې چین ته راستانه سول او په چین کې بروسلی د ماشومتوب څخه سینما ته لار وموندل. خپل اول فلم یې په 6 کلنۍ کې پیل کړ او دا رقم دی د آسیا په 10 فلمو کې راڅرګند سو چې مشهور ترین فلم یې یتیم په نامه یادولای سو. په دې وخت کې بروسلی 18 کلن و چې د بیکوره یتیم رول یې لوبولی و او د خپل ځان د پاره یې لیسی لونګ نوم غوره کړی و. بروسلی په 1915 کال کې د ښوونځي د یو ښوونکي سره یو ځای سو او د هغه سره د کنفو یا د مارشل آرټس په تمرینونو پیل وکړ چې په هانګ کانګ کې له دودیزو لوبو څخه ګڼل کیږي. د بروسلی په اړه داسې ویل کیږي چې کېدای سي دی په زیات شمیر شخړو کې ښکیل و، خو دی د ځان په اړه داسې وایي چې زه سرزوري نه خوښوم. خو د بروسلی پلار دا پریکړه وکړه چې په 1959 کې بیرته امریکا ته ستون سو ځکه چې په هانګ کانګ کې داخلي شخړو تر پزې راوستلی و. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میشتېدو په پیل سره د خپل پلار د یو ملګري سره استوګنه غوره کړل تر هغه چې د چاکلیټو په یو دکان کې مزدور سو او بیا د ټیکنیکل په ښوونځي کې شامل سو تر څو ډیپلوم ترلاسه کړي. هغه مهال یې په یو سالون کې د کومپو د تمرین یو کلب هم پرانیستی تر څو د خپل معیشت او زده کړې پیسې وګټي او په 1918 کې بروسلی د واشنگټن په یو پوهنتون کې شامل سو او د فلسفې زده کړې یې پیل کړې او د دې ترڅنګ یې د پوهنتون زده کوونکو ته د کونفو تمرینونه هم ورکول، بلکې د پوهنتون د حرم ترڅنګ یې د کونفو کلب هم پرانیستی او بیا یې د کلایډ په ایالت کې یو ښوونځی پرانیستل او خپل یو ملګری کیمارا یې د ښوونځي مشر وټاکی. نو په دې وخت کې بروسلی د چین هیواد د خوا وګواښل سو ځکه چې د چین هیواد او ټولنې یې دا نه منل چې له چینایانو پرته دې نورو ته هم د جنګ چمونه وروښیي. نوموړی د چینایانو په اند یو امریکایی و ځکه چې د امریکا تابعیت یې اخیستی و. د ګواښونو د وجې بروسلی ته بل څه نه و پاته پرته له دې چې خپل ښوونځی وتړي. بروسلی ټول ګواښونه ومنل سره له دې چې خپل رقیب ته په 2 دقیقو کې ماته هم ورکړي. د بروسلی د جیټ تخنیکونه نور هم پر مخ ولاړل چې د سړکونو پر سر جنګ یې شهرت درلودی. بروسلی په 1944 کال کې د سیاټل ته ولاړی او هلته یې د ایمر سره چې د مخکې ملاقات ورسره کړی و واده وکړی. د کیلیفورنیا په ساحل کې په 1944 کال بروسلی ته د کراټې او کونفو د اتلولۍ جایزه ورکول سول. د ګډونوالو د جملې څخه د سینما پروډوسر هم حاضر و چې د بروسلی حرکات یې ډیر خوښ سول او دا غوښتنه یې ځینې وکړل چې لاس انجلس ته ورسره ولاړ سي او د سینما دپاره ازموینه ورکړي. بروسلی په 1946 کال کې د امریکا د تلویزیون پر پرده د کاټو په مسلسل سریار کې را څرګند سو او همدا مهال یې د لاس انجلس په ایالت کې خپل درېیمه ښوونځی هم پرانیستل. د 1918 څخه تر 19 پورې بروسلی په یو لړ فلمونو کې کار وکړ او یو شمیر نامتو او مشهور خلکو ته یې تمرین ورکړ لکه ماکوین، لی ماروین، جیمز جارنر او د باسکټ بال نامتو لوبغاړی کریم عبدالجبار. نو بروسلی په 1921 کې بیرته د سیاحت دپاره هانګ کانګ ته راغلی خو هلته په هانګ کانګ کې د نوموړي شهرت تر هر چا تر غوږ رسېدلی و او هلته یو پروډیوسر د بیګ بوس په فلم کې د اتلولۍ د رول لوبولو غوښتنه ترې وکړل او هغه و چې د نوموړي یو لوی بریالیتوب په برخه سو. ان تر دې هم ویل کیږي چې په هر 100 کسانو کې 90 کسانو یاد فلم کتلی دی او په دې فلم کې د بروسلی ګټه یوازې $100 و. دې فلم په 3 اونیو کې $3 میلیون وګټل چې هغه وخت د امریکا په ډیرو قوي فلمونو کې جوړه نه و. بیا نوموړي ته د فاست اف فرني فلم وړاندیز وسو چې دې
فلم هم خیالي ګټه وکړل. بیا یې د گیم آف ډیث یعنی د مرګ لوب فلم د باسکټ بال مشهور لوبغاړي کریم عبدالجبار سره شروع خو د یو څو ستونزو له کبله پوره نه کړ، خو چې هر فلم یې جوړوي تر نورو فلمانو کامیابه کېدی. د دې ټولو شهرتونو سره سره لکه شهرت، قوت، ځواني او پیسه د 23 کلو په عمر په 1973 کې د جولای پر 20 یودم ناروغه او مړ سو او ټوله نړۍ پرې خواشینه سول. ځینې شایعات داسې هم وایي چې نوموړی د کومپو د ځینو ماهرینو لخوا ووژل سو. د زوی برانډون بیا وایي د یو فلم د شوټینګ پر مهال مړ سو. ځینې بیا وایي چې د هالیوډ ځینو پروډیوسرانو د دې په وجه مړ کړي چې دی ډیر سرزوره و. خو پر هر حال بروسلی خپل راتلونکي نسلونو ته داسې ابتکارات پرېښول چې اوس هم ځینې ځوانان ترې اغېزمن دي او د نوموړي کیسې او کومپو تخنیک او د ځان څخه دفاع په لوبو کې تبادله کیږي. د نوموړي جنازه د مرګ څخه 15 ورځې وروسته وسول. د نوموړي 25,000 ملګري جنازې ته راغلي و.